سلامونه ملګرو، ستاسو د بیرول سید سالار یم. ملګرو په بوته راغلی ما زما په سم کې دغه دوه ماشومان تاسو کتلي وي، یقینا په سوشل میډیا ډېر زیات اکټیو دي. یاسر ماشوم دی، د دې تر څنګه حسنین هم زموږ خوا کې ناست دی. دوی سره به دوی په ژوند خبرې کوو. ټول ناول خو دواړو ګلونو ته په سالار ټیم کې ډېر زیاته مینه ورغلې وه. تاسو ډېر زیاته مننه کوم چې په دې دومره تنګ او لنډ وخت کې تاسو موږ له ټایم راکړو. یو جهان ستاسو هم یو جهان مننه چې په دې دونه لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له ټایم وباسو. یو جهان مننه. آباد اوسئ. ټول ناول خو یاسر ګله دا راته وویل چې سویم کلاس کې سبق دی، پنځم کلاس کې، او والد صاحب د څه کار کوي؟ والد صاحب فوت شوی. ښه ملګرو ته د دغه خبره یاد وي چې پروګرام نه مخکې ما د ماشوم سره خبرې کولې، نو دی په یو دوکان یا په یو اټۍ کې کار کوي، او کله هم چې دی داسې څه پروګرامونو له ځي نو په هغه ورځ د ده دیاړي یا مزدوري نه وي. دغه شان د حسنین باره کې به درته هم ووایم چې دی په 9م جماعت کې سبق وایي، او د دې سره سره دی د یو وړی په دوکان کې شاګردي کوي، په 100 روپۍ یا په 200 روپۍ د ټوله د ورځې مزدوري ده. په هغې باندې دی خپل کور هم پالي او دې سره سره خپل سبق هم جاري ساتي. یاسر بچي دا راته ووایه سبق نه پس ته څه ته اراده ده، څه جوړېدل غواړې؟ ډاکټر. او دغه شان حسنین به څه وي؟ انشاءالله که ژوند وخیري ډاکټر به جوړېږي. ښه حسنین متعلق به زه دغه یو خبره وکړم. په اول ځل د دوی سره زما ملاقات په یو داسې مشاعره کې شوی و چې دوی د سعدالله جان برګ صاحب دغه کلام ویلو چې هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یو غوټۍ کې. نو غواړم چې هغه د حسنین نه په دې مرکه کې بیا ووایي. هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې، هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې، پس پر لیکې هم خزان دی ویر جړا د پهادۍ کې، ویر جړا د پهادۍ کې، هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې. زه چې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې، د یارانو په محفل کې، زه چې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې، د یارانو په محفل کې، لکه کور د چا کندر وي پا باد آباد کی، لکه کور د چا کندر وي پا باد آباد کی، پس پر لکھے هم خزان دے ویر جڑا د پهادۍ کی، ویر جڑا د پهادۍ کی، هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې. برکستا دا شاعری هم عجیب شان محسوسیږي، عجیب شان محسوسیږي، برکستا دا شاعری هم عجیب شان محسوسیږي، عجیب شان محسوسیږي، لکه دشت کی سوکوري خپل آواز په واپسۍ کې، لکه دشت کی سوکوري خپل آواز په واپسۍ کې، پس پر لیکې هم خزان دی ویر جړا د پهادۍ کې، ویر جړا د پهادۍ کې، هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې، هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې. ډېره مننه سالار صاحب. د ښار مینو شکر وباسې په هر څه شته یې، مونږ خو د لږو تندې غېږ کې مینتوب کړی دی. نو همدغه شان یاسر ماشوم او د حسنین د ژوند ته چې زه وګورم
بالکل د ډېر غربت نه راتېرېږي خو دې غربت سره سره دوی خپل همت نه دی بایللی د یاسر متعلق به زه دا ووایم د دوی یو کلام هم اورېدلی و چې په هغې کې دوی ژړلي هم وو تاسو ټول به هغه کلام اورېدلی وي چې هغې کې هغه د خښتې او د سیب هغه ذکر شو نو د ریکارډینګ نه مخکې ما یاسر سره خبرې کولې نو ما ورته چې دا تا چړلې وایي ته دومره ایموشنل حالت ته ولې تللی نو یاسر وایي چې یاره په دغه غزل کې بالکل زما ژوند حقیقت پروت دی او یقینا که دغه غزل زه غواړم چې تاسو ته یاسر ماشوم بیا هم وایي خو ډېر داسې زموږ وروڼه شته چې هغوی ته په دې کلام کې خپل ځان ښکاري نو یاسره به چې هغه کلام بیا دې مینوال ته ډالۍ قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته مونږ ته سمې وایه سمې اورو مونږ ته سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې مه وایه نیکبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له خو په ما یې چرې تېره نه کړه سخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته مونږ په تیږه باندې سر کې دود شو مونږ په تیږه باندې سر کې دود شو تاله خوب به کله درشي بې بالښته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته سیب خو خپل بیگ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي سیب خو خپل بیگ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ درېیم چت ته په لوګه ولوخښته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته ډېر زیاته زما د دې پروګرام مقصد هم د هغه دی چې که څوک د دې ماشومانو سره هر قسمه مدد کول غواړي دوی به ته خپل د موبایل نمبر ووایي د دې نه علاوه دلته کې موږ سره کاري شیرباز صاحب دی چې هغوی دوی سره په هر لحاظ منډه تړه د خپل وس مطابق پوره د دوی سپورټ کوي نو زه خو یم الله دې وکړي چې داسې ځوانان ډېر شي چې زموږ دغه شان دا کشران سپورټ کوي نو که ستاسو د رابطې داسې څه نمبر وي نو هم دې مینهوالو ته ووایئ زموږ د رابطې نمبر 0317 95 099 80 بیا ووایئ 0317 95 099 80 ډېره زیاته مننه په اخره کې به مینهوالو دپاره څه پیغام ورکوئ سپینوال لپاره دا پیغام دی چې ژوند ډېر زیات مختصر دی
خپل مور او پلار قدر او عزت وکړي چې چا مور او پلار دي نو دا دای نه تاسو کوي زما خپل والد سے وفات دی دا چې چا مور او پلار نه د دې د قدر او عزت به ته احساس کی چې چا یې ایت نه کی ډېر زیاته مننه ډېر غټ پیغام اخیری پیغام مو دا دی چې پښتانه کم ځای کې وي د پښتو ژبې لپاره د خپلې برخې کار وکړي. ډېره زیاته مننه. خپل پروګرام به په خپل دغه دوو شعرونو راغونډومه چې مینه کوي خو ما د زړه ناوې ځان ساتي، یو لیونی ده او په پوزه کې پیزوان ساتي، دې مخکې صف کې څو کسان دي زه یې ښه پېژنم، مونځ ته ولاړ دي خو ترخونو کې بوتان ساتي. چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.